ای زما خوږه وطن خامخا دې جوړوم د واده پوره کوم. پخوانی سړک ډېر خراب شوی و، بیخي داسې ته هم چې منځ نه تللی و. نو دې لپاره دغه باندې مو اورلې وکړې تقریبا 6 سانتي اسفالټ مو دغه باندې دوباره واچولو او کوم پلچکونه چې خراب و هم دوباره جوړ کړل و شولډر یې مچلې عریض کړې. تقریبا تر 150 پورې کارګر مو سره کار کوي و 3 اتیا اراده ماشینري دی د ډمټرکو سره پی ټي آر سره ټول ماشینري وډه کټه. کوم سټنډرډ د انجینري باندې کوم اسفالټ موږ د وایرینګ کورس طبقه ده چې کومه طبقه د هغه خرابه شوې طبقه د دې نه کټ شوې ده میلینګ شوې ده او هغې سر باندې نوي اسفالټ مطابق د سټنډرډ د انجینري 6 سانتي کمپاکټ شوي مواد دې باندې اچوو. د تجارانو نه موږ خواهش ده چې دغه خپل کوم سټنډرډ ده چې موږ ورته تعیین کړی دی د هغې نه اضافي موټر بار نه کړي تر څو چې سړک تخریب سبب ونه ګرځي. ډېر پکې خوشحاله یم چې دغه سړک ښه خوندور جوړ سي او کار سم روان. د موټروانانو مې دغه غوښتنه ده چې مثلا دغه بار چې لږ کم پکې راوړي د دغه سړک په اندازه باندې بار چې کم پکې راوړي بیا سړک ډېر وخت وي او که بار یې ډېر و بیا سړک بېرته ورانېږي. زه نوم مې رحمت حبیب دی د خوست جایدین ورونه مننه کوم چې موږ د کار پیدا شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د افغانستان ابادیږي. خپله دلته خو سړک ډېر زیات خراب و، مخکینی سړک کیفیت ډېر خراب شوی و. موږ خپله کابل ته کله ځو رفت آمد کوو. مشرانو ته د الله پاک نور هم توان او توفیق ورکړي چې په دومره کمو امکاناتو او په دومره کم وخت کې د دې ولس لپاره دومره یو لوی کار په لاره اچولی ده. دا واقعا چې یو ډېره غټه پروژه ده. ای زما خوږه وطن خامخا دې جوړوم د واده پوره کوم.